د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو په جنوبي وزیرستان کې هغلته ځایي چې کوم سیاسي اتحاد دی هغه د ونې په بازار کې نن راوتی وو، یو احتجاج یې کړی دی، جلسه یې کړې ده او دا غوښتنې یې کړي دي چې په دې علاقه کې بدامني ده، امن دې راشي. بهرحال په دې کې څومره خلک وو او دوی غوښتنې څه سوې، دې حوالې سره موږ سره په ټلیفون لاین موجود دی نور علي وزیر. نور علي وزیر، د نن د دې لاریون د دې احتجاج تفصیلات څه دي؟ جی بالکل. قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان سترخار وانه کې د بدامنۍ زیاتېدو پر ضد چې کوم سیاسي ګوندونو چې کوم خلک دي هغه راوتلي وي، نن دوی د احتجاجي مظاهره وکړه. په دې کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او عامو غړو، پښتون تحفظ مومنټ، آل کونسلر الاینس، وکیلانو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و او دوی زیاته کړه چې د امن و امان ټینګښت غوښتنې چې کومې دي هغه د زر تر زره ومنل شي. که وګورو په دې سیمه کې چې کوم د امن و امان صورتحال دی، د تېرو یو څو میاشتې راهیسې دلته بدامني چې کومه ده هغه ورځ تر بله سوه کېږي. دلته چې کوم وژنې دي هم کېږي او خاص کر چې کوم تېرې څو ورځو مخه چې کوم ځایي یو ټیکادار دی طارق، هغه هم اغوا کړی شوی و. نو هغې اغوا کولو نه پس دلته په دې سیمې کې چې کوم عام خلک دي په دې کې بیا یو ځل چې کوم هره ده هغه پیدا شوې ده. نو په دې لړ کې نن چې کوم سیاسي ګوندونو مشران وي هغې په مشري کې د وزیرستان د واڼه ټول خلک راوتلی وو. ګڼ شمېر د واڼه بازار کې دوی په احتجاجي مظاهره باندې لاس پورې کړی وو. غوښتنه یې کوله چې دلته چې کوم د تورې شیشې ګاډي دي هغې پر خلاف تکرویي وشي او چې کوم د بدامنۍ کې ککړ خلک دي هغې مخنیوی ده وشي او ورسره دوی د ویل چې حکومتي ریټ چې کوم دی هغه د دلته بحال کړی شي. په دې سیمه کې چې کوم حکومتي ریټ دی هغه هم کمزوری دی، پولیس او ورسره ځلي انتظامیه په صحیح توګه کار نه کوي. چې کوم مظاهراتچیان وي او چې کوم تقریر کوونکي وي هغې په حکومت باندې سخته نیوکه وکړي، دوی چې باید دلته ریاست چې کوم دی هغه په دې سیمه کې د دې خلکو ته چې کوم د امن و امان چې کومه ذمهداري ده هغه خپله کړي او امن و امان چې کومه ذمهداري ده هغه د ریاست وپېژندي، د خلکو روزګار، کاروبار او چې کوم تعلیمي هلې ځلې دي، یعنې د ژوند بنیادي چې کوم دوی دلته وخت تېرېږي په هغې کې د امن و امان ذمهداري چې کومې دي د دې سیمې چې کوم خلک دي چې کوم ګډونوال وي په مظاهره کې هغه وویل چې دا د حکومت جوړېږي. دوی د وویل چې کوم کله هم نه هم قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي، هغې نه پس د دې سیمې د خلکو چې کوم د امن و امان چې کوم ذمهدارۍ دي هغه ریاستي ادارې دي او ریاست دی. نو که وګورو دلته کې چې کوم مظاهره کوونکي وي هغه په لاسونو کې کارډونه هم خستي وي، دوی دا نارې وهلې چې د امن و امان چې کومه ذمهداري ده هغه د ریاست ته او د حکومت ته. نو دلته چې کوم مظاهره کوونکي وو په دې کې چې کوم پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند او ورسره جماعت اسلامي او چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم خلکو هغې هم په دې کې ګډون لرلو. دوی د دغه دړکه وکړل چې که چېرته په 15 ورځو کې چې کوم ځایي ټیکادار طارق اغوا کړی شوی دی هغه بازیاب نه کړی شي او ورسره په دې سیمه کې د امن و امان ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه نشي پورته. بیا به دوی وویل چې موږ به دلته چې کوم د دې سیمې د دغې حلقې چې کوم ایم پی ای دی یا ایم این ای چې کوم غړي دي یا چې کوم علما کرام دي، ځایي مشران دي، هغې سره به موږ صالح مشورې کوو، هغې سره به کینو، هغې نه پس به یو لایحه تیاروو. په هغه کې دوی دغه دړکه وکړه چې کوم احتجاج دی هغه به موږ وصي کوو. چې کوم شمالي یعنې شمالي چې کوم سایډ دی یا ورسره جنوبي بلوچستان خواته چې کومې لارې دي یا چې کوم د ټانک نه یا د افغانستان سره تړلې چې کومې لارې دي د تګ راتګ، دوی د چې موږ به دغه بندوو، د احتجاج چې کوم دی د به هم نور غټوو او موږ به
دلته چې کوم امن او امان دی هغې غوښتنې چې کومې دي هغه به تر هغه پوره کوو چې څو پوره په دې سیمه کې امن او امان چې کوم دی په مکمله توګه باندې بحال کړی شوی نه وي. نو یقینا چې کوم دلته د دې سیمې خلک دي دا هم دا وایي چې دلته کې د امن او امان چې کوم صورتحال دی یو ځل بیا هم خراب شوی دی او دلته کې به دې خلکو کې دا هیره راغلې ده چې د امن او امان د خرابوالي په وجه باندې زموږ چې کوم کاروبار دی یا تعلیمي هلې ځلې دي یا نور د ژوند چې کوم دلته روزمره سرګرمیانې دي هغه متاثره شوې دي. نو یقینا په دې کې چې کوم مظاهره وه په دې کې په ګڼ شمېر باندې خلکو ګډون کړی و او په کلکه باندې دا غوښتنه وکړې چې باید حکومت چې کوم دی خپلې ذمهدارۍ چې کومې دي هغه زر تر زره وپېژندي او په دې احتجاجي مظاهره کې دا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دوی د هم دی هغې غړي هم ګډون کړی و هغې هم په دې کې وینا وکړله چې باید د امن او امان لپاره چې کوم کوټلي ګامونه دي هغه پورته کړي شي په دې سیمه کې امن چې کوم دی هغه پر ځای شي او د دې سیمې خلکو دا وویل چې د امن او امان چې کوم صورتحال دی په هغې کې باید ضلعي انتظامیه پولیسو ته چې کوم اختیار دی هغه هم ترلاسه شي او پولیس او ضلعي انتظامیه په دې سیمه کې چې کوم خپل ریټ دی هغه دلته بحال کړي او دلته په دې سیمه کې دوی دا غوښتنه وکړي چې د قانون بلدستي راشي او په دې سیمه کې چې کوم قانون دی چې کوم آئین دی هغې لاندې دلته کې حکومت چې کوم د خپل ذمهدارۍ پوره کړي. جی ډیره مننه نور علي وزیر صاحب. کتونکو تاسو وکتو چې په جنوبي وزیرستان وانه کې کم لاریون یا کم احتجاج شوی دی یقینا د 2003 نه را پدې خوا په جنوبي وزیرستان کې په مختلفو نمونو باندې اپریشنې وشولې دلته د دنیا سیاست راغونډ شوی و او بیا سکیورټي فورسز د دې خلاف کاروایانې وکړلې خو اوس هم دا پیښې کېږي طالبانیزیشن هم شته او بدخوري هم شته ټارګټ کیلینګ هم شته او دا خلک نور د دې نه ستړي شوي دي دا خلک ډېر زیات بې کوره شوي دي ډېر زیات ځاروېدلي دي او په ټارګټ کیلینګ کې تقریبا هر یو کور ته حصه رسېدلې ده هر یو کور غمجن شوی دی هر مور جړلی دي دلته خو دا خلک بیا هم اوس په دې امید دي چې کیدای شي چې حکومت په دوی باندې رحم وکړي او مزید نور د دوی ګناه معاف شي او دلته د طالبانیزیشن یا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامني ختمه شي. کتونکو موږ سره اوسئ موږ به همیشه تاسو ته داسې خبرونه